ما خوشحال سره که کینی یو څو کاله ما خوشحال سره که کینی یو څو کاله دا د غره خټک به واړه شاعران شي. د لالونو قدر د خپرونې درنو قدرمندو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. قدرمندو ملګرو د ژمنې سره سم یو ځل بیا درانه شاعر خواته راغلي وو. دا ورور به تاسو ته په خپله ځان در معرفي کړي درنو ملګرو او د ده خوږه شاعري به پر تاسې وواورو. مننه شینواري صاحب، له هر څه وړاندې تاسې ته د لالونو قدر خپرونې ټولو مینوالو ته سلامونه او پښتنه مینه ډالۍ کوم. زما نوم سبحان الله جلیل زی د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ډېر ښه جلیل زی صاحب، د شاعرۍ مو څومره وخت کېږي چې تاسې په شعرونو باندې پیل کړی؟ شینواري صاحب ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. د شاعرۍ خو داسې ټاکلی وخت به راله معلوم نه وي، خو کم از کم 4 کاله 3.5 کاله خواوشا به کېږي. 4 کاله 3.5 کلونو خواوشا کې به تاسې څومره غزلې لیکلي وي؟ تر اوسه څومره شعرونه به مو لیکلي وي؟ غزلونو شمېر به انشاءالله چې تر 40-38 خواوشا دغسې به وي د 4 کاله. ډېر ښه، نو الله دې درته نور توفیق درکړي چې نوره شاعري هم د ولس لپاره وکړي. جلیل زی صاحب بېله ځنډه پیل وکړه په خپلو شعرونو باندې، خپل انتخاب شوي او راوړي شعرونه درنو لیدونکو ته ورواړوه. ډېره مننه شینواري صاحب. 2 بیتونه مخکې ته وایم چې په خدای د ترنم پرې پرې زما خوښېږي، په خدای د ترنم پرې پرې زما خوښېږي، په خدای د ترنم پرې پرې زما خوښېږي، ته ځکه نه ستا غږ ارې ارې زما خوښېږي. ډېر لوړ. او چې ستا د اننګو د ښکلېدو ارمان یې رد کړ. چې ستا بخښنه غواړم رومان کې دی چې ستا د اننګو د ښکلېدو ارمان یې رد کړ، له داسې رڼاګانو نه تیارې زما خوښېږي. یو ځل بیا ووایه. ډېره مننه شینواري صاحب چې ستا د اننګو د ښکلېدو ارمان یې رد کړ، له داسې رڼاګانو نه تیارې زما خوښېږي. او غزل ته راځم. غزل داسې دی چې له دې دنیا نه سترې دنیاګۍ تا پسې ګرځم. له دې دنیا نه سترې دنیاګۍ، له دې دنیا نه سترې دنیاګۍ تا پسې ګرځم، د لمر او د سپوږمۍ منځ کې کېږدی تا پسې ګرځم. سکروټې له ایرو څخه هوا باندې راباسم. سکروټې له ایرو څخه هوا باندې راباسم، ګرجنو ضمیرونو ته سیلی تا پسې ګرځم. ډېر لوړ. زه نه یم لکه نور چې صرف خوند له رنګ اخلي. زه نه یم لکه نور چې صرف خوند له رنګ اخلي، اسمان کې د ورنګه ټال بوډۍ تا پسې ګرځم. ډېر لوړ. د خیال په رنګینو کې حسنداره مصور یم. د خیال په رنګینو کې حسنداره مصور یم، لفظونه ټولوم شاعرۍ تا پسې ګرځم. ډېر لوړ. ډېره مننه. او مقطع ده چې هم ته به جلیل زی د جنتونو سردار جوړ کړي. مننه. او هم ته به جلیل زی د جنتونو سردار جوړ کړي، قربان شمه د فکر ملنګۍ تا پسې ګرځم. ډېر ښه جلیل زی صاحب، ډېر لوړ. تا ویل زه هم وایم په چل چل په ما وویل. تا ویل زه هم وایم په چل چل په ما وویل، دوکه دې کړم جانانه مکمل په ما وویل. له شکل نه هر چا د خزانو مالک ګڼلم. له شکل نه هر چا د خزانو مالک ګڼلم، غربت تا مجبوره کړلم هل په ما وویل. ډېر لوړ. بیا یې ووایه جلیل زی صاحب. ډېره مننه. له شکل نه هر چا د خزانو مالک ګڼلم، غربت تا مجبوره کړلم هل په ما وویل. ښه نور د قربانۍ ګډورې دې نړۍ کې نه وو. نور د قربانۍ ګډورې دې نړۍ کې نه وو، که زه پکې ارزانم چې توکل په ما وویل. ډېر لوړ. ډېر ښه. ډېره مننه. ښه نور د قربانۍ ګډورې دې نړۍ کې نه وو، که زه پکې ارزانم چې توکل په ما وویل. خو تا ویل چې زما د مخ تشبیه به پیدا نه کړي، زه ځکه له قید ووتم ګل دې په ما وویل. ډېر ښه. تر اوسه د خبرو تسلسل باندې پوه نه وم. مننه. تر اوسه د خبرو تسلسل باندې پوه نه وم، شاعر د محبت کې شوم غزل دې په ما وویل. لا حول ولا قوت مړه څه کانې دې وکړي. لا حول ولا قوت مړه څه کانې دې وکړي، د زار او د قربان په ځای کنزل دې په ما وویل. بیا یې ووایه جلیل زی صاحب. مننه شینواري صاحب. لا حول ولا قوت
مړه څه کانې دې وکړي د زار او د قربان په ځای کنځل دې په ما وویل رښتیا د جلیزي په یو غزل باندې موړ نه شوي رښتیا د جلیزي په یو غزل باندې موړ نه شوي که خوند دې نه و سمدستي چې بل دې په ما وویل واه ډېر ښه جلیزي صاحب په واقعا چې یو غزل دې له بله ډېر ښکلی و هر بیت یې د ستایلو که بل غزل هم در سره وي اخرنی غزل مننه دا ستاسې مینه ده شینواري صاحب نور یو څو بیتونه دي چې عجیبه غمزده نغمه رباب خوله کې نیولې عجیبه غمزده نغمه رباب خوله کې نیولې بیړۍ د ارمانونو مې دریاب خوله کې نیولې دوکه ده د دنیا محبت تش لاس به دې پرېږدي دوکه ده د دنیا محبت تش لاس به دې پرېږدي دوکه ده د دنیا محبت تش لاس به دې پرېږدي مثال لکه د لمر وړانګه سراب خوله کې نیولې یا لکه ډیوه په اننګي اوښکه ولاړه ده یا لکه ډیوه په اننګي اوښکه ولاړه ده یا لکه رڼه پرخه ګلاب خوله کې نیولې ملا فکر کې ډوب ځي د رکوع په ځای سجدې ته ملا فکر کې ډوب ځي د رکوع په ځای سجدې ته شیطان سره لپټنن د میراب خوله کې نیولې ضرور به جلیلزی د جنتونو کور ته رسي ضرور به جلیلزی د جنتونو کور ته رسي مننه ضرور به جلیلزی د جنتونو کور ته رسي نامه یې د خالق رازق وهاب خوله کې نیولې ډېر ډېر د لړنو قدر د پیج درنو قدرمندو مینوالو د جلیلزي صاحب شاعري تاسې واورېده واقعا یو غزل یو بیت یې له بله ښکلی و زو او په دغه کلو بانډو کې په خوا او شا کې چې څومره درانه شاعران وي دغه پټ لالونه چې په ایرو کې پټ دي دا راښکاره کوو تاسې ته کیمرې ته یې راولو او د دوی خوږه شاعري پر تاسې اورو د اوس لپاره درنه اجازه غواړم تر بلې خپرونې چې بیا ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږم د خدای په امان